بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وفي رواية أن يكفر السنة الماضية والتي قبلها والتي تليها. رواه مسلم. ډیرو قدرمنو عزتمنو مسلمانانو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې سبا نهم د اسد د میاشتې د ذوالحجة الحرام د نهم تاریخ د عرفات د ورځې سره برابر ده. سبا مبارکه ورځ د عرفې ده. د دې دپاره چې موږ په لږ وخت کې ډېر ثوابونه بتوفیق الله عز وجل وګټو، باید په نبوي ارشاداتو باندې عمل وکړو او د عرفات د ورځې یا د عرفې د ورځې پوره خیال وساتو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د عرفې د ورځې روژه په الله یقین ساتم چې د تیر کال او د آینده کال د ګناهونو د عفو او د بخشش سبب به وګرځي. یعنی که یو مسلمان هغه د عرفې د ورځې روژه ونیسي، امید دی چې رب العالمین یې ترېنه قبوله کړي په داسې قبولیت سره چې د تیر کال ګناهونه به یې هم معاف شي او د آینده کال ګناهونه به هم ورته معاف شي. دا لږ عبادت چې د یوې ورځې روژه ده د 2 کلونو ثواب لري. باید بنده مسلمان د دې د ګټلو تابیا راونیسي او د الله عز وجل نه مدد وغواړي. نو د عرفې ورځې روژه ډېره بختوره د خیر او برکت نه ډکه ده. باید په خپله روژه شو د دې حدیث په رڼا کې او خپل اهل و عیال، تعلقداران، دوستان هغه هم دې ته را دعوت کو چې ای د الله بندگانو د عرفې د ورځې روژه ونیسئ. همدارنګې سبا سحر چې کله د عرفې ورځ شي، د سهار د مانځه نه وروستو به تکبیرات شروع کیږي. دا د عمر فاروق، عبدالله ابن عباس، علی ابن ابي طالب او د ډیرو صحابه رضوان الله علیهم اجمعین څخه ثابته ده چې دوی به په فرضي لمونځ پسې وروسته تکبیرات ویل: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. ښایي چې مسلمانان په همدغه صیغه باندې تکبیرات د سبا سحر د عرفې د سهار د مانځه نه شروع کړي او د اختر ورځ او وروسته 3 ورځې چې ایام التشریق دي په دې ټولو کې تکبیرات وایي. الله عز وجل فرمایي: واذکروا الله فی ایام معدودات واذکروا الله فی ایام معلومات. تاسو الله عز وجل یادوئ په دغه معلوم ورځو کې. مراد تینا تکبیرات دي چې ښایي مسلمانان مسلسل په هر ځای کې چې وي، نارینه او زنانه، نارینه په ټیټ، نارینه په لوړ اواز باندې او زنانه په ټیټ اواز باندې د ځان سره تکبیر زمزمه کی: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. سبا د اسلام په تاریخ کې عظیم ورځ ده چې ورځ د عرفې ده. په هغه ورځ باندې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان باندې عظیمه تاریخي خطبه ورکړه چې د انسانیت ټول اصول یې پکې تشریح کړه او د مظلوم انسانیت طرفداري وکړه او د امت د خیرخواهۍ دپاره یې دلایل، مسایل او احکام وړاندې کړل. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه د تابعدارۍ په لاره کې باید مسلمانان سبا ورځ په کورونو کې پاتې شي او ټوله ورځ په عبادت باندې صحیح ذکر، صحیح تلاوت، صحیح نفلونه او صحیح په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل باید چې سبانۍ ورځ په دغسې عباداتو باندې ډکه شي. په خپله التزام وکړئ درنو قدرمنو مسلمانانو او نور مؤمنان دې ته وهڅوئ چې د عرفې د ورځې تقدس په فکر او خیال کې راولي.
همدارنګې سبا ورځ باید ټول مسلمانان د لوی اختر د مراسمو عباداتو او دارنګې د قربانیو د اجرا کولو دپاره د تخطیط او د نقشې ورځي چې سبا ورځ ټول حاجتونه د قربانۍ هغه پوره شي، قرباني واخیستلی شي، په هغې باندې پام وکړی شي او نور مؤمنان دې ته وهڅولی شي چې مؤمنانو قرباني واخلئ، ځکه د الله په وړاندې د قربانۍ وینه چې لا په ځمکه نه وي تویې شوې د الله په وړاندې هغې قبولیت حاصل کړی. هغه چا چې لا تر اوسه قربانۍ نه دي اخیستلې، که څه هم قرباني تر څلورمې ورځې د اختر جایز ده، خو په اوله ورځ باندې قرباني ډیر زیات لوی ثواب لري. باید چې مسلمانان ضرور به ضرور په اوله ورځ باندې قرباني وکړي، او که څوک یې دویمې درېمې څلورمې ته وروسته کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایام التشریق ذبح. د اختر د ورځې نه وروسته درې ورځې 11 12 او 14 دا هم د قربانۍ او د حلاله کې دپاره مناسبې ورځې دي. بیا د شپې مال څوک حلالوي او که د ورځې حلالوي جایز او روا ده. همدارنګې د مبارکې عرفې په ورځ باندې باید ځان د مسائلو د قربانۍ نه خبر کړو. هغه مړي چې هغه وصیت کړی چې زما حلال مال چې د ما نه پاتې دی په ما پسې 1 کال 2 کاله 3 کاله د دې مال نه قرباني وکوي، نو د هغه مړي نه قرباني کیدی شي. یا هغه نظر منلی د قربانۍ او نظر په ذمه باندې پاتې، باید مسلمانان خپلوان د هغه مړي نه قرباني وکړي. او نور چې ته کومه قرباني کوې په خپل کور کې، که ته یې بخې او که نه بخې، ستا د مور او پلار صندوق د ثوابونو ته دغه ثواب رسیږي او مال تا حلال کړی، پیسې خرچه پې تا کړې، خو ان اولادکم من کسبکم، اولاد ستاسو ګټه ده، نو ته د مور او پلار ګټه یې مسلمانه. که ته مور او پلار ته دا ثواب بخې او که نه یې بخې، د هغه په تله د اعمالو کې اچولی کېږي. نو پکار دا ده چې بنده مسلمان د هغه مړي نه قرباني وکړي چې هغه وصیت کړی یا یې نظر منلی یا یې چاته وکالت ورکړی وي، مال یې په چا باندې سپارلی. او عموما د مړو نه د قربانۍ ثبوت نه دی راغلی چې هر سړی هر کار د مور او پلار چې هغه وفات شوي او د الله رحمت ته تلي د هغې نه قرباني وکړی شي. د دې ثبوت صحیح روایتو کې نشته. او کوم چې د علي رضی الله تعالی عنه روایت دی چې ما ته نبي صلی الله علیه وسلم ویلي کال په کال به د ما نه قرباني کوي، دغه روایت سندم ضعیف دی او په ضعافو روایاتو باندې د شرعي احکامو ترتب کېدل دا لرې خبره ده. نو لهذا د ټولو مسلمانانو د الله عز وجل چاره برابره کړي چې د اختر په دې خوشحالیو کې د ځان سره بې وزله غریبان او مسکینان او همدارنګې ایتام او د شهدا او وارثین شریک وګرځئ او په قربانۍ کې د هغوی هم برخه وکړي. بالخصوص د عرفات د ورځې تاکید کوو چې سبا د عرفې مبارکه ورځ ده، په خپله روژه شئ، نور روژه کوئ او دا دعوت وچلوئ تر څو د نورو د روژو ثواب هم ستاسو په نصیب شي. امين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.